کسان چې بیروزګاره وي او یا کم کسان د هغې لا نکاح نه شوي واده نه شوي او دا کسان غواړي چې یاره موږ ته د روزګار میلو شي موږ چې د عزت والا روزګار میلو شي یا موږ د چېرته پیغام ولیږو د نکاح او زموږ هغه پیغام د منظور شي نو د هغې دپاره یو ډېر آسان عمل دی هغه عمل څه دی هغه دا آیات مبارک قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم بیا ورته ګورئ قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم د آیات مبارک چې څوک ولیکي او په مټ باندې وتړي نو که دا انسان بیروزګار وي نو الله تعالی به ولې د عزت والا روزګار ورکړي او که چېرته د انسان هغه چاته د نکاح پیغام لېږلی وي نو هغه دې هم په مټ باندې دغه آیات تعویض کړي او وتړي نو انشاءالله چې د هغه د نکاح دا کم پیغام دی هغه پیغام به الله جل جلاله منظور کړي ده ته به د عزت والا نکاح میلو شي